إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. دې ځای نه بل باب دی 9 نمبر آیاته پورې د اهل کتابونو کار صفات پکې ذکر کوي او صفات چې دا اسباب دي د پاره د بندېدو د انعاماتو د الله د دې په وجه باندې د الله انعامات په دې باندې بند شو حلال شي نه په دې باندې منع شو او دې کې جواب دې سوال به وشي مخکې سره ربط هم دا دی احوال د منافقانو بیان شو یهود د منافقانو سره مشابه دي نو اوس احوال ذکر کوي د یهودو د دې قباحتونه ان الذين بشکا کسان یکفرون چې کفر کوي بالله په الله باندې او رسول او رسولانو د الله باندې الله نه انکار کوي یا د الله باندې کفر دا چې دغه احکامات نه مني رسول راګل را لګل رسول نه مني ويريدون غواړي ان يفرقوا بين الله چې جدایي راولي په مابین د الله کې او رسول او په مابین د رسولانو دغه کې د الله او د رسول د احکامو تر مابین فرق کوي تفریقه راولي ان يفرقوا بين الله ورسله دا وایي چې د الله حکم منم د رسول حکم نه منم د رسول حکم نه منل دا د الله د حکم نه انکار دی دا الله باندې کافر دی ځکه رسول خو الله را لېږلی ويقولون وای نؤمن ببعض ونکفر ببعض ایمان لرو موږ په بعضو شیانو باندې او کفر کوو په بعضو باندې بعضې پیغمبران منو بعضې نه منو یهود بعضې پیغمبران مني بعضې نه مني ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام موسی علیه السلام مني اسماعیل علیه السلام عیسی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني نصارا په عیسی علیه السلام باندې ایمان لري خو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان بیا نه لري ویریدون غواړي ان یتخذوا بین ذلک سبیلا چې ونیسي په مابین د دې کې بله لاره یو طرف ته نشي څه یو نه راوالي څه د بل نه لاره ترې جوړه کړي یو مخلوط نظام جوړ کړي ځان له یو دین جوړ کړي چې نه یهودیت نه اسلامي مشترکه شي هر مخلوط قانون په دې کې داخل دی چې یوازې اسلامي نه څه احکام پکې اسلامي څه پکې نور دینونه راخسره شوي نو دا اسلامي احکام څه فایده تعالی نه درکړي په دې کې ځکه تی د اسلام د وجې نه خو نه نافظ خپلې فایدې دې پکې ګټلې دي که د اسلام د وجې نه دې نافظونه ټول به اسلامي قانون وي اولئک هم الکافرون حقا حکم بیانوي د دغه خلکو دا کسان دی کافران دي یقینا حقا معنا حقق کفرهم کفر یې بالکل ثابت شوی دی دا ځکه کفر په بعضو باندې دا کفر دی په جميع په ټولو واعتدنا للکافرین تیار کړی مې دی کافرانو دپاره عذاب مهین عذاب سپکوونکی والذین آمنوا بالله ورسله د مؤمنانو حال ذکر کوي د خو صفات والا ذکر کوي او د هغوی ثواب هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله باندې او رسوله دا په رسولانو باندې ولم یفرقوا بین احد او جدایي نه راولي په مابین د یو تن کې منهم د دې پیغمبرانو نه ټول پیغمبران مني په ټولو باندې ایمان دی
اولئک دا کسان سوف یؤتیهم زر دې چې وربکي دوی ته اجورهم ثوابونه د دوی وکان الله غفورا رحیما دی الله بخونکی مهربانه یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء نور ناکاره صفات ذکر کړي د کتابیانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض کړو مقصد په دې کې تنګول د نبی صلی الله علیه وسلم سوال دا کړو چې په یو ځل باندې کتاب راوړه کعب ابن اشرف او پنحاس یهودي را نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که ته پیغمبر نه په یو ځل کتاب د اسمان نه راوړل که څنګه چې کتاب راوړل شو موسی علیه السلام ته په یو ځل راوړو الله دا آیت راولې یسألک تپوس کې ستان اهل الکتاب کتاب ان تنزل علیهم چې په یو ځای نازل کې ته په دوی باندې کتاب من السماء د برنا دا سوال لکه څنګه چې یهودو کړو نو دا رنګ مشرکانو هم کړو سورۃ فرقان کې براشي 2 نمبر آیت کې لولا یاتینا هذا القرآن جملة واحده په یو ځای دا قرآن ونه راځي فقصلوا موسی اکبر من ذلك د دې نه مخکې تقدیر دی پروا یې مه کوه دا څه لویه خبره نه ده خیر دی دا بېادبه خلک دي د دې نه غټې غټې خبرې کړي دي موسی علیه السلام نه یې دې نه سخت سخت تپوسونه کړي د بېادبۍ تپوسونه یقینا تپوس کړی د موسی علیه السلام نه دوی اکبر من ذلک د دوی شي د دې نه دوی تپوس دا کړی چې ارنا الله جهرة الله راته په ډاګه وښایه فقالو دی ویلی وارن الله جهرتن راوخه مونږ ته الله تعالی په ډاګه ښکارام الله راته راوخه دا د بېادبۍ تپوس فاخذتهم الصاعقه نو ونیول دوی لره تندر الله پې چغه راولېږله نه دی ټول په هغې سره مړه شو نو ونیول دوی لره تندر بظلم په سبب د ظلم د دوی ظلم دا چې نامناسبه تپوس یې وکړو بېادبي وکړه د الله ثم اتخذوا العجل بیا ونیو دوی سخي لره من بعد ما جاءتهم البینات پس د دې نه چې راغلل دوی ته واضحه دلایل ښکاره واضحه دلایل راغلل دوی د سخي نه بیا د هغې نه بعد الہ جوړ کړو فعفونا عن ذلک نه معافي وکړه موږ دې ته د دې کار دا معافي په سبب د توبې ویستره الله معاف کړل واتینا موسی ورکړی موسی علیه السلام ته سلطان مبینه دلیل ښکاره دلیل ښکاره الله کتاب یا سلطان مبین مراد رعب دی چې الله موسی علیه السلام ته ورکړو یا معجزې دي چې الله ورکړی وي ورفعنا فوقهم الطور دلته نور قباحت د یهودو ذکر کوي خو په دې باندې تصریح نه ده کړې کله چې الله تورات ورکړو موسی علیه السلام ته دې مشرانو یې ویله چې دا موږ نشو منلی دا ډېر ګران دی عمل پې نشو کولی الله په دې باندې تور غر اوچت کړ او پورته کړی موږ د دوی دپاره ستور غر بمیثاقهم دپاره د وعدې اخیستلو د دوی نه الله پې غر اوچت کړی چې وعده ترې والي وعده د عمل بالتورات تورات باندې عمل وکړي وقلنا وویله موږ لهم دوی ته ادخلوا البابا داخل شئ دروازې ته سجدا سجده کوونکي زی دې ښار ته ورشئ په دروازه کې چې داخل شئ نه سجدې په حالت کې داخل شئ انحنا یا سجده د شکر وکئ وقلنا موږ ویلي لهم دوی ته لا تعدوا فی السبت د حد نه مه تېرېږئ د خالي په ورځ کې د خالي د ورځې تعظیم په تاسې واجب دی فرض دی دې کې تجاوزات مه کوئ واخذنا منهم اخذتلی مې د دوی نه میثاقا غلیظا لوز پوخ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات الله نور قباحات د یهودو ذکر کوي د دې نه وروسته چې کوم قباحتونه ذکر کیږي دې ته ویل کېږي اسباب التحریم
تحریم الطیبات پاک شي نه په دې باندې الله حرام کړل دا ولې ځکه دا قباحتونه پکې وو د الله لعنت پې وشو فبما نقضهم دا خو یا مطالعه د وروسته حرمنا علیهم پسې 160 نمبر آیت کې فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم دا د حرمنا علیهم پسې متعلق دی دا منځ کې ټول اسباب ذکر کیږي د تحریم یا د دې متعلق پټ دی لعناهم فبما نقضهم په سبب د ماتولو د دوی باندې الله یې موږ پې لعنت وکړو میثاقهم لوز د دوی په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم لوز خپل لره میثاق نه مراد هغه لوزونه چې مخکې آیت کې ذکر شو وکفرهم په سبب د کفر دوی د الله په آیتونو باندې لوز یې ماتو د الله په آیتونو یې کفر کوه دریم وقدم الانبیاء وجل د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق په ناحقه پیغمبران وجل ناحقه قتل نه د پیغمبرانو کول جرم شرعي نه و پیغمبران وجل بل وقولهم قلوبنا غلف او وینا د دوی چې زړونه زموږ لوښي د علم ستا علم ته ضرورت نه لرو سورت بقره کې دا تیر شو چې موږ ستا علم ته ضرورت نه لرو یا زموږ زړونه پردو کې دی نه پیو بل طبع الله علیهم بلکې مهر والی دی الله تعالی علیها په هغې باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نه راوړي مګر لږ لږ دا منا بعضې شی نه مني ټول نه مني او د بعض شی نه منل او د نورو نه انکار کول فایده نه ورکوي وبکفرهم وقولهم علی مریم او په سبب د کفر د دوی دا کفر دی په نوبت د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام چې کله الله راولېږ یهودو پې کفر وکړو وقولهم وینا د دوی چې دروغ جوړ کړي وه علی مریم په مریم باندې بهتانا راوتوی بدنامه لویه وه په مریم علیه السلام باندې تهمت ولګو چې دا زانیه ده وقولهم انا قتلنا المسیح بل قباحت د دې ذکر کوي عورت کې پای باندې په ټولو طریقو سره دوی دا دعوه کوي چې موږ عیسی علیه السلام وژلی دی الله وایي دروغ وایي نی وژلی دی نه فانسي کړی دی هسې اختلاف کوي یقیني په دې خبره نشته دی بلکې الله عیسی علیه السلام ځان ته اوچت کړی دی د دوی نه بچ کړی دی وقولهم وینا د دوی انا قتلنا المسیح چې بېشکه موږ وچلی دی عیسی زوی د مریم مسیح عیسی ابن مریم وما قتلوه وما صلبوه دوی نه دی وچلی د لره وما صلبوه نه فانسي کړی دی ولکن شبه لهم لیکن یو شان شو دوی ته یو تن د عیسی علیه السلام د ملګرو نه ولکن شبه لهم الله عیسی علیه السلام د دې نه بچ کړ دې ته اشتباه وشوه اشتباه دا وه چې عیسی علیه السلام خپل ملګرو ته وویل تاسې کې څوک دی چې دې ته تیار شي الله زما مشابهت هغه له ورکړي زما په شانې کړي زما په عوض کې هغه چې دی یهود مړ کې شهید بشي الله به له جنت ورکړي نو یو تن تیار شو عیسی علیه السلام الله بره وخېجو او یو شاګرد او ملګری د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په شکل کې الله جوړ کړو یهود چې ونه وطن هغه یې مړ کړ شهید یې کړ نو دوی به اختلاف راغلی که موږ عیسی علیه السلام وجلی نه ملګری کومه دی که ملګری مو له وجلی نه عیسی علیه السلام کومه دی هڅه شه وان الذین بېشکه کسان اختلفو فی چې اختلاف یې کړی دی په باره د عیسی علیه السلام کې یهودو نصاراو د عیسی علیه السلام باره کې ډېر اختلافات کړي دي یهودو ته یې ولد زنا وایي یهودو چې د قتل دعوه یې کړې ده نصاراو ته الهه وایي درېیم الهه هم ګڼي ابن الله هم ګڼي نور اختلافات هم کړي د خپل مابین کې جنګونه یې هم کول په دې عقیدو ما لهم به من علم لفی شک منو خاما په شک دي د قتل د عیسی علیه السلام نه ما لهم به من علم نشد د پاره په دی وجود د عیسی علیه السلام باندې دلیل
الا اتباع الظن مگر تابعداري د ګمان ده چې د خپل ګمان پسې روان دي وما قتلوه یقینا نه دی وجلی عیسی علیه السلام په وجلو د یقین سره یقینا نه دی وجلی سوال دا دی چې وجلی نه دی نو څه شو په خپل مرګ به مړ شوی جواب بل رفعه الله الیه دا اضراب دی وجلی نه دی مړم نه دی بلکې الله ځان ته اوچت کړی دی بلکې اوچت کړی دی عیسی علیه السلام الله خپل ځان ته وکان الله دی الله عزیزا حکیما زورور او حکمتون والا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته دی کې اثبات دی د ژوند د عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام ژوند دی د قیامت نه مخکې به راکوزېږم او دا د عیسی علیه السلام راتګ د قیامت د علامو نه یوه لویه علامه ده وإن من أهل الكتاب نشته څوک د کتابیانو نه الا لیؤمنن به مگر ایمان به راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د هغه نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي عیسی علیه السلام چې آخره زمانه کې راښکته شي د اسمان نه په زمانه کې چې کوم کتابیان موجود دي ټول به په ایمان راوړي قبل موت یې مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه په ایمان راوړي چې کوم موجود دي ضحاک وایي قبل موته دا ضمیر راجع دی کتابي ته هر کتابي چې کله مري د مرګ په وخت کې په عیسی علیه السلام ایمان راوړي خو څه فایده نه ورکوي دغه ایمان ځکه مرګ په وخت کې توبه نه قبلېږي دا د غرغرې حالت دی ځن کدن حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم ان ینزل فیکم ابن مریم قریبه چې عیسی علیه السلام ستاسې کې راښکته شي فیصلې به کوي عادل به صلیب به ماتې خنزیر به وژني حکم به وکړي چې خنزیر هم لګوي جزیه به ختمه شي یا به اسلامي یا به دې وژني مال به ډېر شي د دې چې چاله به ورکې مال به نه قبلوي ټولې ډلې ټپلې به ختمې شي سوا د اسلام نه اسلام به پاتې دجال به مردار کې په زمان کې به عیسی علیه السلام 40 کاله پاتې شي بیا به وفات شي مسلمانان به پې منځو کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایل اقرؤوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته دا آیت ولولئ ویوم القیامت او پر ورځ د قیامت باندې یکون علیهم شهیدا شي به عیسی علیه السلام په دې باندې ګواهي ورکوونکی فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات قباحتونه ذکر کوي چې د قرآن مجید د نزول په وخت کې په دې یهودو کې پیدا شوي دا اسباب د تحریم الطیبات د دې په وجه الله پاک شي نه منع کړه په سبب د ظلم کولو د هغه کسانو چې یهودي حرمنا علیهم منع کړل موږ په دې باندې طیبات مزیدار شي نه الله پې حرام کړه تفصیل د دې به یو سل شپږ څلوېښت نمبر آیات سورت انعام کې راشي وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر نوک والا څاروی په الله حرام کړی نو پاک شیانې په الله حرام کړل سبب یې څه شی و سبب یې دغه جرمونه حرمنا علیهم حرام کړل موږ په دوی باندې طیبات مزیدار شیونه احلت لهم چې حلالو دي دپاره مخکې حلال الله دي جرمونو په وجه باندې حرام کړل وبصدهم په سبب د منع کولو دوی عن سبیل الله د الله د لارې نه کثیرا ډېرو خلکو لره سمې لارې نه خلک منع کول واخذهم الربا نور قباحات د یهودو ذکر کې دا اسباب التحریم دي سود په دوی باندې حرام لکه په دې امت لیکن دوی د سود نه منع نه شو سود یې خوړه اوس هم په یهودو کې د سود خوراک ډېر دی واخذهم الربا اخستل د دوی سود لره وقد نهوا عنه یقینا دوی منع شوي د سود نه
واکلهم اموال الناس خوړل د دوی مالونو د خلکو لره خلکو مالونه خوړل بالباطل په ناروا طریقه یې د مال په ګټلو کې د شریعت خیال نه ساته واعتدنا للکافرین تیار کړی مې د کافرانو دپاره منهم د دوی نه عذابا علیم عذاب درناک لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ناکار صفات د یهود ذکر شو اوس د خو صفات والا کتابین ذکر کوي خو خلق هم پکې شته دی علما دی او عوام خو خلق هم پکې شته او کم دي لیکن مضبوط خلق په علم په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون عام مؤمنان يؤمنون بما انزل اليك ما لري په وحي چې نازل شوی د تا ته وما په وحي باندې انزل من قبلك چې نازل شوی د مخکستانه ټول وحي مني ټول پیغمبران مني ټول وحي مني چې الله را لګړي دا والمقيمين الصلاه او شابسه پریندي هغه پابندي کوونکي د منځو لرام دې ویل کې منصوب بالمدح واخص بالمدح المقيمين الصلاه کسان چې د منځ پابندي کوي صحیح منځ کوي دغه اشاره د اهمیت د منځ د زکات والمتون زکات ورکون کې زکات والمؤمنون بالله ایمان لرونکي په الله باندې فرض واستنه باندې اولئک دا کسان سنوتهم اجرا عظیما زرد چور به کوم دوی ته ثواب لوي د دې د اعمالو بدله والا ضرور ورکي ولا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده دا اوس تحقیقی جواب ده تحقیقی جواب د دې سوالو ذکر کی مخکې ویلو کنه ان تنزل علیهم کتابا من السماء سوال کړو حاصل د جواب دارن په یو ځل باندې کتاب راوړل دا د نبوت د پاره شرط نه ده دلته 12 پیغمبران ذکر کیږي دا مشهور پیغمبران دي دي ته په یو ځل کتاب نه ورکړل شوی کنه سره دا نه چې پیغمبران دي ان اوحینا الیک بشکا من وحی را لګلې تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې وحی لګلې د نوح علیه السلام ته پیغمبرانو ته وحی شروع شوی د آدم علیه السلام نه او دلته چې د نوح علیه السلام ذکر کما اوحینا الی نوح او وجه دا نوح علیه السلام ته چې کوم وحی راغلی و پای کې د شرک ردو د دین مخکې شرک نو موجود د شرک د رد لپاره الله وحی نه درالګلی او دلته وحی مراد د چا د شرک او د مشرکین رد پکې دا د نوح علیه السلام نه شروع شوی ده ځکه نوح علیه السلام ذکر کو واوحینا من وحی را لګلی د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط او دغه اولاد ته و عیسی علیه السلام ته وحی را لګلی دا و ایوب علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته واتینا داود زبور ورکړی مو داود علیه السلام ته زبور کتاب زبور د غټو کتابونو نو الله داود علیه السلام نو ورکړو احکامات پکې نو فضایل پکې او وعظونه پکې نصیحتونه ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل نور رسولان ذکر کې اجمالا او وحی مې کړی دا ډیرو رسولانو ته چې یقینا بیان مې کړی دا پتا باندې د څه اندازه رسولانو بیان قرآن کې شوی دی من قبل مخکې یعنی ستانه مخکې یا دا وحی شوی وحی مې کړی د پیغمبرانو ته چې دا بیان مې د دې صورت نه په مخکې نازل شوي صورتونو کې کړی دی که صورت شعراء صورت انبیاء صورت انعام نور صورتونو کې دا بیان شوی دی ورسولانو وحی مې کړی دا نور پیغمبرانو ته لم نقصصهم علیک چې ما بیان نه کړی دا پتا باندې پوره تعداد د پیغمبرانو الله ته معلوم دی چې څومره دی خو الله ډېر پیغمبران را لېږلي دي صحیح حدیث کی تعداد نه ثابت کوم حدیث کې چې راغلی دی یو لږ او شل زره دي دا کې ضعف دی و
پس الله ډېر پیغمبران رالیږلي دي د څو بیان نبی صلی الله علیه وسلم د شوی دی او د څو بیان شی هم نه دی بیخي الله چې الرسول علیه کړی د الله طرف نه زموږ په ایمان دی اجمالا دا عقیده وساتئ وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړي د الله موسی علیه السلام سره خبرې کول کلام د الله صفت دی الله کلام لري خبرې کوي کړیم دي کوي او به هم کوي موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي دي جهمیه د دې صفت نه بالکل انکار کوي چې بالکل الله کلام نه لري ځکه بیا هم مشابه شي د مخلوق سره مونږ دروغ وایو مشابهت نشته د هر چا صفات دغه د شان سره مناسب وي اشعریه ماتوریدیه او کلابیه دوی وایي کلام شته خو نفسي دی کوم چې مسموع دی اورېدلی کېږي دا الله کلام نه دی دنیا ته چې راغلی دا د الله کلام نه دی بلکې دا دال دی په کلام د الله دا بل بدعت دی راویسته بدعت د کلام نفسي کلام نفسي دا اصطلاح دوی د ځانه جوړه کړې ده عبدالله بن سعید بن کلاب چې کله دا اصطلاح جوړه کړه سلف علما په هغه وخت کې به سخت ردونه وکړه کلام تقسیم کړه دوه قسمه ته کلام نفسي او کلام لفظي کلام نفسي دی یو معنا ده چې قیمه ده په ذات د الله تعالی پورې نه ول ابتدا شته نه ول انتها شته نه موصوفه په کلیت ده نه موصوفه په جزئیت ده که تعبیر تی په عربي کې وشي قرآن نه که تعبیر تی په سوریانی کې وشي نه انجیل که عبرانی کې وشي نه تورات ده فاختلفت العبارات والکلام عبارت بدلیږي او کلام نه بدلیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې سخت رد کړی دی نوی وجو باندې دا تعریف ولا باطل کړی چې ستاسې په دې تعریف باندې نقص دی ډېر سخت اعتراضونه یې به کلام نفسي چې تاسې څه شی ثابتوي داسې وسوسې دي وسوسې دا نه عقل ثابت کړی او نه صحیح نقل تا د ځانه اصطلاح جوړه کړې ده موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي وکلم الله موسی تکلیما مصدر اعلی ذکر کی چې کله دفع د توهم د مجاز کې کنه دفع د مجاز وکړه الله خبرې د موسی علیه السلام سره خبرې کړي الله خبرې کوي دا د قرآن ډېر آیتونه د نبی سم ډېر احادیث په دې دلالت کوي چې الله کلام لري الله خبرې کوي څه چې اورېدلی کېږي دا الله کلام دی وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تر دې چې د الله کلام واوري ته خو مسموع نه دی که نه دروغ ولې وایې حتی يسمع کلام الله قرآن پې تصریح کړی چې اورېدلی کېږي لیکلی کېږي یکتبون کلام الله د الله کلام یې لیکه د الله کتاب یې لیکه نو مکتوب د الله کلام دی مقروء د الله کلام دی محفوظ فی صدور رجال د الله کلام دی نو مسموع دا د الله کلام دی د الله کلام اورېدلی کېږي اول او آخر لري د یوې خبرې ابتدا مې انتها مې داسې غونډار نه دی بلکې ابتدا انتها لري کلام د الله صفت دی الله کلام لري ورسولا مبشرین و منذرین آیات کې شان د رسولانو ذکر کوي او ورسره حکمت ذکر کوي د رسولانو د رالیږلو رالیږلي مې دي رسولان مبشرین زیری ورکوونکي ویره ورکوونکي لئلا یکون للناس د دې لپاره چې پاتې نشي د خلکو علی الله په الله باندې حجت څه بانه خلک بیا بانه ونه کې عذر پیش نه کړي چې الله رسول نه راغلی بعد رسول بس رالیږلو د رسولانو نه الله رسولان راولېږل دی لپاره چې څوک عذر پیش نه کړي الله عذرونه ختم کړه چې یو سړی رښتیا معذور نه الله تعالی ته عذر مقبول دی نو دې وجې نه الله تعالی عذرونه ختم کړه پیغمبران یې راولېږل وکان الله د الله تعالی عزیزا زورور حکیما حکمتونه والا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه اعتراض د اهل کتاب ذکر شي و شهادت ذکر کې د الله او د ملائکو چې د قرآن مجید د صدق شهادت ورکوي لیکن الله تعالی یشهد گواهی ورکوي بما پات باندې انزل الیک چې را لېږلی تا ته کوم کتاب چې تا ته الله را لېږلی الله د دې حقانیت گواهی کوي
انزله بعلمه الله را لګره دا کتاب په خپل علم سره انزله بعلمه و معنا دا قرآن د الله په علم سره نازل شوی دی چې د قرآن مجید ښایسته ترتیب دی معجزانه طرز دوی معنا دا انزله بعلمه الله تا ته نازل کړی په سبب د خپل علم د الله علم په دې خبره چې ته دې کتاب اهلې ځکه تا ته راولېږو والملائکة ملائک عام گواهی ورکوي وکفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی گواهی ورکوونکی ان الذین کفروا صدق د قرآن او د رسول ذکر شو وزورونه ورکي اچا ته چې قرآن نه انکار کوي رسول نه انکار کوي کافران دي کسان چې کفر کړی کفر دا چې په رسول او په قرآن باندې اعتراض کوي کنه په پیغمبر باندې اعتراض کول دا کفر دی صحیح حدیث ته معلوم شو چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده او بهم په اعتراض کنه دا کار کفر دی دا عمل د کفر دی وصدوا عن سبیل الله خلق من کې د الله د دین قد ضلوا ضلالا بعیدا یقرن گمراه شوي دي په گمراهۍ لري د حق نام حق نه ډېر وړاندې شوي دي ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الا مخکې آیت کې زجر ذکر شو نه دا تخویف دی اوس هغه کسان چې کفر یې کړی دی وظلموا او ظلم یې کړی دی وظلموا دا په تفسیر دی د کفر د کفر ظلم دی لم يكن الله نه دی الله تعالی لیغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا لیهدیهم طریقا او نه چې وښیي دې ته لاره سیده لاره او ته نه ښیي الا طریقه جهنم مګر ښې به دې ته لاره د جهنم جهنم چې کوم اعمال دي دله به هغه مزه ورکوي هغه به ورته اسان شي خالدین فیها ابدا همیشه وي په دې کې ټول عمر وکان ذلک علی الله یسیره دی دا کار په الله باندې آسان یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم دې ځای آخري باب دی په دې کې عام خطاب د ایمان راوړلو ته چې راشئ په آخري رسول باندې ایمان راوړئ دا مخکې چې کوم قباحتونه ذکر شو دا ټول به ختم شي په ایمان باندې ناکاره صفات ختمیږي ښه صفات به در پکې پیدا شي او بیا خاص خطاب د یهودو نصاراو ته چې غلو مه کوئ حد د شریعت دا مه کراس کوئ په عیسی علیه السلام باره کې غلو بیخي ونه کوئ او آخر کې مثال ذکر کوي د قرآن مجید د نور چې قرآن مجید دا رڼا ده دا دپاره مثال ذکر کوي په میراث د کلاله سره یا ایها الناس انسانانو قد جاءکم الرسول یقینا راغلی تاسو آخري رسول الرسول الف لام عهدی دی آخري رسول مراد دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق د پاره د حق بیانولو من ربکم طرفه د رب ساسنا فآمنون ایمان راوړئ په دې باندې خیر لکم غوره به ستاسو لپاره ایمان راوړل وإن تکفروا که کفر وکړئ تاسې فإن لله وإن تکفروا د ان جزا پټه ده فهو قادر علی تعذیبکم الله ستاسو سره په عذاب درکولو قادر دی او فإن لله دا دلیل د جزا الله څنګه قادر دی بېشکه د الله په اختیار کې دا څه چې په اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکه کې دي وکان الله دی الله تعالی علیما پویا حکیما حکمتون والا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق دا تخصیص بعد تعمیم دی عام انسانو ته دعوت شو وس یهود ته خصوصي دعوت ورکړي دې کې غلو عیسی علیه السلام بارکه غلو کولا دا مکوي غلو د شریعت نه تجاوز کولی کله په زیادت سره کله په نقصان سره
حد کله کراس کې تی واوړې کله حد نه چې راځي خو راوروسته شي دواړه کاره مه کوه نسوارو حد کراس کړی ته اوختلی د عیسی علیه السلام یې اله ګڼه یهودو که حد چې دی بیخي وروسته کړی و رسول یې نه ګڼو بلکې والا د زنا یې ګڼه اے کتاب والاو لا تغلو فی دینکم زیاتې مه کوئ په خپل دین کې ولا تقولوا علی الله مه وایئ په الله باندې الا الحق سوا د حق نه د الله په باره کې حق خبرې کوئ او خاص عقیده د عیسی علیه السلام په باره کې زده کوئ انما المسیح بشک مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله رسول الله دی وکلمتو کلمه د هغه القاها چا چولې دا کلمه اله مریم ته و روح منه روح دی د الله تعالی د طرف نه روح منه مراد روح انسانی دی یعنی ذو روح او اشاره چې عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې روح ته محتاج دی اله نه دی بندګي مه کوئ یا روح دا معنا چې الله جبریل د حکم وکړو پوکې وکړو د مریم په ګریوان کې دا نه الله دا عیسی علیه السلام پیدا کړ مینو د الله طرف نه دی نصاراو د قرآن مجید په دې آیات باندې استدلال کړی چې دا د الله زوی دی د الله نه جز دی ځکه من د تبعیض لپاره راځي هارون رشید په مجلس کې یو نستاني ډاکټر ناست و مسلمان عالم د هغې سره مناظره وه د قرآن نه استدلال کو چې قرآن نه معلومیږي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا آیت یې ورته پیش کړ و روح منه من د تبعیض لپاره دی مسلمان ورته جواب کې ویل وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منهم سورۃ جاثیه کې الله فرمایي زمکه اسمانونه الله تابع کړي ستاسو لپاره په ځمکه کې چې دي دا ټول جميعا منه ټول د الله طرف نه دي نو که من تبعیض نه نه به دا ټول د الله جز شي کنه په دې باندې چپ انسانی یا ډاکټر ملامت کو هارون رشید عالم ته انعام ورکو فآمنوا بالله ایمان راوړئ په الله باندې په رسولانو دا باندې ولا تقولوا ثلاثه او مې وایي چې خدایان درې دي دا مې وایي چې درې الهه دي عیسی مریم او الله انتهوا من شیدنا خیر لکم نو غوره به ستاسو دپاره د دې عقیدې نه منع کېدل دا عقیده پرېښودل بدله ښیي انما الله اله واحد بشک الله معبود یو دی سبحانه پاک دی ان یکون له ولد د دې نه چې د هغه د بچی شي الله د بچي نه پاک دی الله بچي نه لري له ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا کافي دی الله تعالی ذمہوار لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائکة المقربون آیت کې رد کې په نصاراو باندې چې دوی د عیسی علیه السلام د عبدیت نه انکار کوو د نجران کوم وفد چې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا محمد انک تعیب صاحبنا ته زمونږ په پیغمبر زمونږ په صاحب باندې عیب لګې بدې وې هغه دا چې ته وې نو عبدالله دا د الله بنده دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل انه لیس بعار لعیسی دا د عیسی علیه السلام لپاره عار نه دی یکون عبدا لله چې دا د الله بنده شي دا څه عیب نه دی الله دا آیت راولېږ لا یستنکف المسیح هیڅ چېرې بد نه ګڼي عیسی علیه السلام ان یکونه چې شي عبدا بنده لله د الله ولا الملائکة المقربون نه ملایکې چې نږدې دي الله ته د الله عبادت عیسی علیه السلام هم بد نه ګڼي او ملایکې هم بد نه ګڼي ومن یستنکف څوک چې بد وګڼي عن عبادتي بندگی د الله ویستکبر او کبر وکړي ویستکبر دا په تفسیر دی د یستنکف فسیحشرهم الیه جميعا زه دې چې جمع وکړي دی الله تعالی خپل ځان ته جميعا ټول که چا تکبر وکړي الله به ځان ته راجمع کړي بیا عملی فیصله کوي فاما الذين آمنوا دا اوس تفصیل دی دواړو ډلو ته مؤمنانو ته چاته چې د الله بندگی بده ګڼلې ده فاما الذين آمنوا هر چا کسان چې ایمان راوړی دی او عملو صالحات عملونه کړي دي سنت موافق
فیوفیهم نو پوره ورکړي دوی ته بدلې د دوی ویزیدهم زیاتي ورکړي دوی ته من فضله د خپل فضل نه زیادت دا چې د یو عمل ثواب لس چنده ورکړي دارنګې زیادت نه مراد د الله رؤیت دی په جنت کې الله به سره خپل ملاقات وکړي واما الذین استنکبوا کسان چې د الله بندګي بد ګڼلې ده واستكبروا لوی کړي دا فیعذبهم عذابا الیما نه عذاب ورکړي ته عذاب درناک ولا یجدون لهم من دبن کې دوی خپل ځان لپاره سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصيرا نه مددگار یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا دیات کی دعوت د عام انسانانو ته چې راشي ایمان راوړي په آخري نبی باندې الله رڼا راولي ګلا پیدا ته واره انسانانو یقینا راغلی تاسو ته برهان یقین دلیل من ربکم طرفا درف ساسنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي برهان مراد دا رسول دی الله رسول الله ولېګو وانزلنا الیکم نازل کړی را لګلې تاسو ته نورن رڼا مبینا ښکارا نوری مبین مراد قرآن دی سورۃ اعراف کې براشي او 55 نمبر آیت کې چې نوری مبین دا قرآن دی فاما الذين امنوا د حال ذکر کې دا چا چې دې رڼا نه فایده اخلي هر چا کسان چې ایمان راوړل په الله باندې واتصموا به او کله کې ونیو دا قرآن منګوري په قرآن ولګولې فسيدخلهم في رحمت زده چې داخل وکړي د رب خپل خاص رحمت کې د خپل طرف نه وفضل په زیات ثواب کې لس چند ثواب الله ورورږي ويهديهم روان بکې دوی الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیم په نه غلارام دې ته الله هدایت کی توفیق وته ورږي چې کوم الله ته تل پاغه به روان کی یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله دی آیت آیت الصیف لکی گرمی کې نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم چې حجۃ الوداع نه ته په اتلو وخت کې نازل شو سفر کې جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا صرف خويندې وي بچی نو دا آیت دا په واره کې نازل شوی بچی نو مور او پلارم نو آیات کې میراثي ګر کې د کلاله میراثو مخکې سره رب دار مخکې نوري مبین ذکر شو قرآن نوري مبین دی نو اوس یې مثال ذکر کې د انوارو د قرآن نه قرآن مجید نور واورئ او مقصد په دې کې رد دی په جاهلیت والاو باندې ای به جنکو له میراث نه ورکوو یو تن مړ شو د هغې نه خویندې پاتې شوې د میراث په خویندو تقسیمې په دې طریقه چې د آیت کې ذکر دی جاهلیت والاو بله خویندو له برخه بلکل ورکوله نه استفتونک تپوس کې تانا دا تپوس دی په باره د میراث د کلاله کې قولو تو الله یفتیکم کلک حکم درکې تاسو ته فی الکلاله په باره د میراث د کلاله میراث کې کلاله چاته ویل کې چې نه مور پلار یو نه بچي مثال ان امرون یو سړی دی هلکه مړ شي لیس له ولد نشته د پاره بچي نشته او پلار هم نشته دی وله اختن د پاره خور دام دا خور اعیانی مور او پلار دواړو کې شریکي که داسې نه نبی الله تی صرف په پلار کې شریکي او هر چا خیافي دی چې واځي په مور کې شریک نه هغه حکم مخکې ذکر شوی دی ای صورت په اول کې فلاها دی خور د فاره نصف ما ترکا نیم د هغه مال چې د پرې خیرې مثلا یو سړی مړ شو بچی هم نشته مور پلار هم نشته یوه خور ده هغه پاتې شوه دا نیم مال به راوالي دا به خور والي باقي مال به په دې نورو خپلوانو باندې تقسیم شي وهو یرث او دا ورور میراث وړي ټول د خور نه ان لم یکن لها ولد که نه د دې خور دپاره بچی یوه خور ده د هغې سره پیسې دي مال یې دی مړه شوه بچي هم نشته مور پلار هم نه شوي نو د دې خور دا ټول میراث بیا دې ورور ته پاتې کېږي فإن کانت اثنتین که چېرته دا خویندې دوه یا د دوه نه ډېرې فلهما ثلثان مما ترک د دې دواړو دپاره یا ډېرو دپاره دوه برخې دي دوه ثلثه دي دغه مال نه چې پرېښی دی سړی مړ شو دوه خویندې یا درې یا پنځه یا لس دا دې پاتې شوې
بچی نشته پلار یې مړ دی میراث دی مال به 3 برخې کې 2 برخې به دا خویندې والي 1 برخه به نور خپلوان والي وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين که چېرته یې وروڼه او خویندې نارینه او زنانه مقصد دا دی سړی مړ شه د هغې نه مال پاتې شم وروڼه یې هم شته خویندې هم شته خو بچي نشته دی پلار یې مړ دی نو دا مال به وروڼه او خویندې خپلو کې تقسیموي 1 برخه به جنۍ الي 2 برخې به سړی الي للذکر مثل حظ الأنثیین په دا ترتیب د میراث باندې نو دپاره د نارینه په مثل د برخې د 2 جینکو ده یبین الله لکم من تضلون بیانوي الله تعالی تاسو ته امور د دین ستاسې ان تضلوا د دې وجه نه چې ګمراه نه شئ الله بیان د احکامو کوي دې لپاره چې ګمراهان نه شئ لا مقدری دسی مقام کې له الله تضلوا والله بكل شيء عليم الله پر سبانه پوهه دی امام سیوطی لیکلی دی دې صورت اختتام پایت د میراث سره شوی دی اشاره چې ګوره عاقبت د ټول مخلوق مرګ مرګ مرله تیاری وکړي بس مرې هر څه نه پاتې کېږي صورت مائده دی صورت د صورت العقود صورت المنقذه دا نمونه نور متویل کېږي مدني صورت دی د صورت توبې نه مخکې نازل شوی دی صورت فتح نه وروسته نازل شوی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه نقل دی علموا رجالکم سورة المائده وعلموا نساءکم سورة النور سلو ته دا صورت وښیوئ صورت مائده او زنانو ته صورت نور وښیوئ مخکې سره ربط دا دی مخکې په مظالمو د جاهلیت باندې رد وشو عام مظالم چې د کمزوري مخلوق په باره کې و د جاهلیت والا په مظالم رد کی چې دا د ځان حلال او حرام جوړ کړي دي حل او حرمت کې چې کوم مظالم جوړ کړي پای باندې رد کړي دعوت د صورت امر دی په وفا د عقودو لوز دی وکن لوز پوره کې لوز به سرته رسې دا شان دی د مؤمن دې صورت کې درې سیده اول یې صدیو څلوېښت آیاته پورې په دې کې 2 باب دی اول باب 14 آیاته پورې دیگه 15 خطابات دی مومنانو ته او دا عقود دی په دې خطاباتو کې رد په شرک بالتحلیل و تحریم باندې مومنانو دا خطابات واورئ د ځان حلال حراموي مو حرام حلالوي مو حلال حرام دا د الله کار دی یو شی حلال او یو شی حرام ول دا د علماو کار نه دی دا ستاسو د پیرانو کار نه دی بلکې دا د الله کار دی رسول بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والو اوفوا بالعقود پرواله وکړئ په خپلو لوزونو باندې عقود او عهودو کې فرق دا دی عقود خاص دي مؤمنانو پورې هغه لوز چې مؤمنانو سره شوی دی د عقد وي عهود عام دي مؤمنانو او غیر مؤمنانو سره چې کوم لوزونه شوي آسمانی کتاب چې الله تعالی چاته را لېږلی لوز یې ورسره کېلی ته عهد وي دلته عقود نه مراد ټول احکام دي چې هغه د ایمان تقاضا ایمان یې غواړي او خاص کر احکام دي چې تعلق لري د تحلیل او تحریم سره الله چې حلال کړی حلال ګڼه حرام کړی حرام ګڼه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی فرمایي اوفوا بالعقود العقود التي اوجبها الله تعالى من الحلال والحرام والحدود والفرائض هغه لوزونه چې الله واجب کړي دي حلال او حرام حدود او فرایض دی باندې پرواله وکړي وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم حلال کړی شوي ستاسو دپاره څاروي مګر هغه چې لوستل کېږي په تاسې باندې د هغې تحریم وحلت لکم بهیمة الانعام
کم شیونه کم څاروي چې جاهلیت والاو په ځامه حرام کړي دي دا حرام نه دي دا حلال دي بهیمه د بوهم نه ده هغه شی چې ژبه لري او خبرې نشي کولی انعام د نعمن جمع ده هغه څریدونکي مال ته ویلی کېږي څریدونکی مال د بهیمه او د انعام د دې مصداق یو دی دا اضافت بیاني دی معنا دا بهیمة الانعام څاروي الا ما یتلی علیکم مگر چې لوستلی شي په تاسې باندې دا تحریم وروسته لوستلی کېږي راځي په خپله هغې نه ځان ساتئ غیر محل صیدین مکې حلال ګڼونکي د ښکار وانتم حرم په دې سال کې چې تاسې د احرام په حالت کې وئ کله چې د احرام وتړه د حج یا د عمرې بیا د ښکار منع دی د وچ ښکار در باندې بیا بند دی اگر که د احرام نه غیر در جایز و خو د احرام په حالت کې در باندې منع دی ان الله يحكم ما يريد بشک الله فیصله کوي هغه چې وغواړي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله د آیت کې هغه شی ذکر کړي چې دا د حرم د کعبې سره تعلق لري او د دې نه تعبیر کړي په نظور الهي سره اے د ایمان والاو لا تحلوا بیزتی مه کوئ شعائر الله د خاص نه خو د دین د الله شاعر جمع د شاعری ده خاص علامې ته وي د هر دین والاو خاص علامې کې نه پای پیژندل کېږي مسلمانانو شاعر جماعتونه دي لمونځونه کول دي قرآن دی دارنګې نور عبادت شرعیه ولا شهر الحرام بیزتی مه کوئ د میاشتو د عزت دا څلور میاشتې دي شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب بیزتی دا چې په دې کې به جنایتونه نه کوئ دارنګې په دې کې به جنګونه نه شروع کوئ ولل هدیم بیزتی مه کوئ د قربانۍ ولل قلائد نه د امیر والا څاروي هدیه اعمال چې قربانۍ کېږي په حج او عمره کې قلائد دا یو خاص قسم څاروی دی غاړې کو ته میل واچولی شي او حرام ته لېږلی کېږي څاروي ابیرو ته په دې خاطر اچي چې خلک یې پېژني چې دا د هدیې مال دی لاره کې څوک بیا زوري نه ولا من البیت او بېعزتي مه کوئ د قصد کوونکي د کور الحرام د عزت والا څوک بیت الله ته راځي حج د پاره عمرې د پاره د هغې بېعزتي مه کوئ هغه منع کوئ مه یبتغون فضلا من ربهم لټوي دي فضل مهرباني طرف در خپلنا ورضوانا او رضا د الله حج عمرې ته را روان دي د الله رضا مطلب دی وإذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسې وځئ د احرام نه فاصطادوا نو بیا ښکار کوئ که ستاسې خوښه شي مقصد دا د ښکار دله بیا حلال دی که کې او که نه کې خو حلال دی بیا ته اجازت میراو شي ولا یجرمنکم نه تیزي تاسې نه شنآن قوم بغض او دشمنی دی یو قوم دا تعلق لري دا من البیت سره یو څوک بیت الله ته روان دی ستا ورسره مخکې نه خفګان دی پام کو د مخکني خفګان د وجې نه ګوره اوس یې د الله د کور نه منع نه کې صلح حدیبیه کې کافران راولګېدل مسلمانان یې منع کړل نبي صلی الله علیه وسلم او ملګري یې منع کړل نو چې کله ستاسې حال راغلی ستاسې شان اوچت شو اوس غلبه راغله هغه خلک که عمرې ته راځي حج ته راځي ایمان یې راوړی دی اوس به تاسې نه منع کوئ چې یاره موږ یې منع کړي دا به نه کوئ ولا یجرمنکم نه دي تیزی تاسې شنآن قوم بغض او دشمني دی قوما صدوکم په دې وجه چې منع کړي وي تاسې عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ان تعتدو چې زیاتی وکړي د حد نه تیر شي وتعاونوا علی البر والتقوى یو بل سره مدد کوي د نیکۍ په کارونو کې او تقوا په کارونو کې علی البر والتقوى
د نیکۍ کاري د فرېضګارۍ کاري پای کې مدد کوه. بیر څه شی د ښایسته اخلاق البر و حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک. ښایسته اخلاق دا نیکي ده او ګناه هغه شی چې په زړه کې د شک واقع کړي زړه د لګرئ. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انصر اخاک ظالما او مظلوما. د خپل مسلمان ورور مدد وکړه که ظالم او که مظلومي. صحابه تپوس وکړه د الله رسولان مظلوم مدد خو به وکړو د ظالم څنګه مدد وکړو؟ وایي د ظالم لاس راونیسئ د ظلم نه منع کېدا د هغه مدد ده که نه. ولا تعاونو او مدد مکو یو بل سره علی الاسم په ګناه باندې والعدوان د ظلم په کارونو. واتقوا الله یره وکړئ د الله نه. تقوا دلته په معنا د اطاعت د الله اطاعت شروع کړئ د الله خبره ومنئ. ان الله شدید العقاب بېشک الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بېشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.